السلام علیکم ملګرو ورو بچی ما څنګه چې تاسو له پته به د سیټ باندې به دا ویډیو تاسو وینئ دا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دا یو ټاپک روان دی چې یاره کوم د ترکي مولانا چې دی یقینا تاسو له چې ما پرون کومه ویډیو اپلوډ کړې وه ډېرو ملګرو شیر کړې ده چې یاره دغه مولانا صاحب چې کوم دی راځي پېښور له 12 نومبر نو چونکې نن د جمعې ورځ دا ویډیو مطلب دی تاسو دا ټایم باندې ګورئ نن په 12 نومبر باندې بالکل چې کوم دی راغلی دی خو چونکې د هغې نه وروستو بیا د هغوی چې کوم مشرانو یا د هغه ځای انتظامیه چې کوم چا چې انتظام کړی و د هغوی دپاره نو هغوی دا پوسټ چې کوم دی ورکړو چې یاره مولانا صاحب چې کوم دی راځي به په 12 باندې 12 نومبر باندې خو کار به چې کوم دی په 14 نومبر باندې شروع کوي په حیات آباد کې کوم چې ما تاسو ته پته ښولې وه یا په بلال مارکیټ وغیره چې کوم دی دغه حیات آباد بلال مارکیټ دغه پوښتنه چې کوم دی تاسو کوئ او نور بلا ملګرو چې کوم دی د هغوی نمبر یې کانټیکټ کې دا شیر کړي دي خو یو ضروري پیغام پکې دا و چې یاره ډېرو ملګرو بیا میسیجونه دا وکړو چې مولانا صاحب به نن ناست وي یا به نه وي وغیره نو چونکې هغه یو پوسټ چې کوم دی شوی و خو چونکې د مصروفیاتو وجې نه ډېرو ملګرو په ویډیو کړې وه د هغوی هم ډېره زیاته مننه هغوی دا ویډیو کړې وه خلکو ته پکې دا پیغام ورکړی و چې یاره مولانا صاحب چې کوم دی د مطلب د 12 نومبر باندې به راځي او بالکل راغلی دی پاکستان کې دی دا ټایم خو کار به چې کوم دی یعنی د خپل دم یا وغیره د هغوی چې کوم ترتیب دی هغه به په 14 نومبر باندې به سټارټ اخلي او د ورځې به دا مونږ ولیدو چې یاره د ورځې به 200 مریضان چې کوم دی مطلب د 200 معذوره چې کوم دی دا به ګوري الله دې وکړي چې یاره دغه ټولو څومره چې خلک ولته ځي او په دغه انتظار دی چې یاره زه به خپل مریض بولم یعنی خپل یا مطلب معذوره چاړه ړوند یا کوڼ وغیره چې یاره الله پاک هغې دې شفا ورکړي تاسو ټول وایئ چې امین خو چونکې خبره دا وه چې یاره ډېر ملګري وایي چې د هغې نمبر یا بعضې به دې ځای کې دا خلک چې کوم دی دوکې کوي او څه دوکې کوي چې یاره موږ له 2 روپۍ راولېږه ما له 1000 روپۍ راولېږه 1000 روپۍ پیسې دی او تا له به زه داسې وکړم تا له به دا وکړم نو دغه مولانا صاحب چې کوم دی دا خبره یو په ذهن کې کېږدي او ویډیو ډېر شیر کوي خبره دا ده چې یاره دغه مولانا صاحب چې کوم دی بالکل پري اف کاسټ کار کوي مطلب دی د الله دپاره د رضا دپاره چې کوم دی دغه دمه چې په خلکو باندې کوم چې څنګه ما ووایي معذورې وي نو د دې نه څه پیس شته نه هېڅ هم نشته او دا چې پاکستان ته کله راغلی دی دا د ډېرو مطلب غټو عالمانو مفتیانو د هغې په ترو باندې چې کوم دی راغلی دی نو ټولو ملګرو له خواست دی چې یاره لاړ شي په 14 نومبر باندې دغه حیات آباد کې به تپوس وکړي انشاءالله میلاو به شي خو چېرته به دوکهبازانو نه ځان ساتئ داسې نه چې یو درته وایي راکړئ تاسو د هغسې ځای ته بوځم یا 1000 روپۍ پیسې دی یا دا دی دا ټول به چې کوم دی ملګرو دا به دروغ وي ویډیو ډېره شیر کړئ ډېره شیر کړئ خپلو ملګرو سره او دغه یو ضروري پیغام پکې چې په 14 نومبر باندې به سټارټ اخلي بالکل په 12 نومبر راغلی دی په پاکستان کې دا ټایم دی